په ختیځو او سویلي ولایتونو کې سبا د ماشومانو د ګوزن واکسین د تطبیق د 4 ورځني کمپاین پیلېدل. د عامه روغتیا وزارت مسؤلین وايي په دې پړاو کې ټاکل شوې ده د هرات ښار په 15 ناحیو او انجیل ولسوالۍ کې له 5 کلونو کم عمره څخه باندې 220,000 ماشومانو ته د پولیو واکسین تطبیق شي. بر اساس پروگرامی که از قبل تنظیم شده از طرف کمیته محو انهای پولیو در حوزه غرب این بار کمپاین پولیو در شهر هرات ولسوالی انجیل به نام ثبت ملی قرار است که از روز پیشنهاد تا روز پنجم ان شاء الله ادامه پیدا کنه. مسؤلین وايي هیواد ته د راستنېدونکو کډوالو له لارې د ګوزن وایروس له لیږدولو څخه د مخنیوي لپاره په پولو کې د واکسین تطبیق کوونکي روغتیایي ټیمونه استولي دي. کسانی که در مناطق هستند ما کلا آگاهی کردیم و درباره آگاهی هیچ کدام مشکل نداریم. روزانه تعداد بیش از 1 الی 1.5 هزار فامیل به دفتر ما جمع میشن به خاطر ثبت سیستم راجستر میشن. کلا ما به اونها آگاهی میکنیم در مورد واکسن پولیو. بل ورته د ننګرهار سیمه ییز مسؤلین وايي په دې پړاو کې به په ختیځو ولایتونو کې 1,350,000 ماشومان د پولیو واکسین ترلاسه کړي. ټول د زون په سطح باندې موږ تقریبا 13 لکه ماشومان واکسین کیږي ټول د زون په کچه باندې او دا کمپاین په ټول ولسوالۍ کې تطبیق کیږي او دا کمپاین به زموږ 4 ورځې دوام کوي او په ټول جماعتونو په ټول سیټونو کې به دا ماشومان واکسین کیږي. په همدې حال کې په ختیځ زون کې د روغتیا نړیوال سازمان مسؤلین وايي په تیر څه باندې یو کال کې د افغانستان په ختیځو سیمو کې د پولیو هیڅ مثبته پیښه نه ده ثبت شوې او یاد بنسټ د دې ناروغۍ بشپړ له منځه وړلو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. Alhamdulillah, we don't have any polio virus case. د خدای په فضل په یو نیم کال کې د پولیو هیڅ مثبته پیښه مو نه لرله. په 2023 کال کې مو د پولیو 6 پیښې درلودې. په 2024 کال کې د جنوري او فبروري میاشتو کې 2 پیښې لرلې او د 2025 کال د فبروري میاشتې راهیسې تر اوسه چې 13 میاشتې کېږي سیمه د پولیو له پیښو څخه پاکه ده. له دې سره هیوادوال هم پولیو سره پر جدي مبارزې ټینګار کوي او وایي چې خلک لا هم د دې ناروغۍ په اړه بشپړ پوهاوی نه لري او اړتیا ده د عامه پوهاوي لپاره جدي ګامونه اوچت شي. واکسین پولیو برادر بسیار فایده داره به خاطر بچه زیر 5 سال باشه واکسین پولیو بشه برای همیشه او سالم میمونه. اگه تداوی نشه دیگه معیوب میشه از پا و از دست همیشه معیوب میمونه. پولیو واکسین چې دا ډېر مهم دی دا ډېر ضرور دی دا باید خپل کوچنیان واکسین کړل شي. دا چې واکسین کړل شي نو په راتلونکي د پرجدو د نور ناروغیو راځي. موږ کورنۍ څخه دا هیله ده چې خپل ماشوم په ښه طریقه سره واکسین کړي. که چېرته عامه پوهاوی وشي او دا خلک د واکسینو په اهمیت باندې خبر شي اکثره خلک دې په اهمیت باندې داسې پوه نه دي دقیقه پوه نه دي. که چېرته دوی پوه شي نو کیدای شي هغه رد خلک چې واکسین راځي هغوی هم خپل ماشومان واکسین کړي. ډېره کورنۍ شته چې خپل ماشومان ته واکسین نه تطبیقوي او د حکومت څخه هم دغه غوښتنه ده چې د پولیو واکسین عامه پوهاوی زیات. دا په داسې حال کې ده چې د دې کمپاین په درشل کې له پولیو څخه د پاک بنسټ له خلکو غوښتي د هغه په پلي کېدو کې د خپله ونډه ترسره کړي او خپل ماشومان دې واکسین کړي.